السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ورونو ته که په کورونو کې دي او که مسافر دي د اختر مبارکي د زړه له کومې نه وایم اختر مو مبارک شه. تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال. او الله رب العالمین دې دا خوشحالیانې بیا په مونږ باندې په داسې حالت کې راولي چې امن هم وي او خوشحالیانې هم وي او ټول په خپلو کورونو باندې هم وي. دویم نمبر ملګرو د خوا کې توتی تاسو ته ښکاري څو ورځې مخکې ما ته زما ورکوټی زوی دی رالو ویل بار توتی پروت دی. ما ویل دا توتی څه پېژني چې راووتلمه خو چې ومې کته توتی پروت دی خو غریب خوځېدی نه شي چا پرنده باندې په کاڼي باندې ویشتی دی وزر یې مات دی. روا مې اخیستلو او دا یو څو ورځې مې ول دا وزر غوړ را غوړ کړلو خو ما دا تمنا وه چې انشاءالله د اختر په ورځ به زه دا توتی خوشي کوم دې لپاره چې ازاد شي او والوځي. خو دا اوس هم نشي الوتلی هسې معمولي غوندې ټوپونه والی شي خو لیکن الوتلی نشي. اوس ملګرو نه دا مشوره اخلم چې ورځ د اختر د زړه خو مې دا وایي چې دا خوشي کا خو که خوشي مې کوي یا به پیشو وخوري او یا به داسې چا له په لاس باندې ورشي چې هغه به عمري عمر قید کړي. نو دلته کې اوس هم چې ما راوستلو دوو کسانو ما ته ویل چې دا ماله راکړه. یو ته ما ویل ګناه ده ویل نه ما سره دوه نور هم دي هغې سره به یې خوشي کړم او زه یې ساتم. ما ورته ویل دوه نور هم روباسه زه به له پیسې درکړم او خوشي به یې کړو. هغه راله ویل دا ته نشي اخیستلی تقریبا ویل 18,000 روپۍ دي. ما ورته ویل که اخیستلی نه شم خلکو له یو پیغام ورکولی شم چې د الله دپاره دې شیزونو باندې رحم وکړئ الله به په تاسو باندې رحم کړي. خوشي یې کوئ د الله رب العالمین د رضا دپاره چې د الله رب العالمین د فضا نه دغه خلک هم دغه مخلوقات هم خوند واخلي چې څنګه تاسو خوشحالي لیدل غواړئ دغه شانتې دا شیزونه هم خوشحالي لیدل غواړي او دا آزاد چې دا د الوتلو شیز دی په هوا کې خوشحالي یو. ملګرو صرف دغه نه مشوره راکړئ چې آیا دا اوس پرېږدم او که نه پرې نږدم چې کله روغ شي او بیا پرېږدم خو که اوس یې پرېږدم دا مې یقین دی چې بل چاله په ګوتو ورځي بیا به عمري عمر قید او یا به چېرته پیشو وخوري. نو دغه مشوره راکړئ او که نه خپې پورې ولا تار واچوم داسې 5-6 ګزه او کور کې څه پورې وتړم دې لپاره چې نظر لاندې او چاله په لاس باندې ورنشي او بیا چې کله روغ شي او خوشي یې کړمه. دغه مشوره راله راکړئ. او کومو ملګرو سره چې دغه شانتې مارغاني نو رسول الله وسلم فرمایي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما. ځمکې والا باندې تاسو رحم وکړئ اسمان والا به په تاسو باندې رحم وکړي. د الله رحم به در باندې وشي خوشي کوي. پرېږدئ چې دا مخلوقات د الله رب العالمین د فضا نه خوند والي خوشحالیانې واخلي. ته هم خوشحالي لیدل غواړې دا هم به هم خوشحالي وګوري.